ما سره چم دوکه وکړه زړه یې داسې راري چیرې کوي ټوک ټوک یې کوي. هغه پسونه مې د ایران لپاره د ورېجې ولره که 400 شپې کوي یو دانه درته لارم به هلکو زه چون کیسه خرابې خواته روانه ده. کابل جان کابل مه کوئ ما انداز نه دې راخیستی نکي عصباني ضربه دې وخوړله زه به دا سر په چکه ووالم ما دغه نه وړاندې ور پیدا شول زه بیا ما انداز نه دې راخیستی نن بیخي ډېر جالبه ښایسته نوي او بیخي لرې ځای ته ځو. زه خپله نه یم خبر چې کوم ځای ته م بیایو خو به نوبت چې دی د بابا او د حمیدو د معلم دی او اشپزي شان یې کړي دي وایي غرمه یې خورو ماښام یې خورو خو بلا نه یم په خبر څه موضوع ده. ځای خورا لرې دی تقریبا وایي 4 ساعته 5 ساعته لار ده چې کوم ځای دی لار یې واضح احمد لا تور معلومه ده چې کوم ځای دی څنګه ځای دی او خوند مو پر واخله دغه باندې شکمن یم خو دغه باندې زه شکمن یم که دا په دې خاطر یو وار موږ په روژه کې د یو چا په خوښه یو ځای ولاړلو اخر ډېر پښیمان وو او که دا ځای ما غره کم شو بلا به وچ کلک زما په خوښه یو ځای ځو او خدای دې نه بتره کړي. هغه ناولاده ځای ته تګ تر مخه څخه مو یو ډېر عجل شی په کار شولو راغللو چیرې ستاسو د خوښه ځای یاران اکسسریز ته کندهار موبایل سنټر دی یاران اکسسریز ته راغلو یو شی به په کار و هغه به راسره واخلو الجان ورلی شی به راته کړي بس نو مخ پر هغه ځای او ځای تر اوسه پورې نه دی راشولی لیدلګانو چې دا کوم ځای یې وایي خو چې بیخي بېنحته ډېر ښایسته او خوندور ځای دی نو خدای دې وکړي چې یې هم همداسې. نو روان شولو د خیره سره مخ پر هغه ځای چې هغه ځو او ولاک تا در معلوم دی ځای؟ یا وروره الجان ته تا در معلوم دی؟ ما دغه نه وړاندې ور پیدا شول زه بیا دی بیا ګرد امر پروژې نو ځای چاته نه در معلوم خدای دې خیر پېښ خدای دې وکړي سم ځای تقریبا 4 ساعته 4 نیم ساعته مزل خو کوو خدای دې وکړي چې سم ځای چې خوند پر واخ د الجان پر کم کانه دې نه راکړي دا کوم ځای 4 نیم ساعت ولاک احمد لا وایي زونو بالا ځای نه دی راشولی او نوبت هم د احمد دغه د بابا حمید او معلم دی تاسو دا یې کوئ چې موږ خیر پر خوند پر واخلو او شی خو دلته کمزوري دی څه شی دغه څه شی دغه میز پروا نه کوي باري کوي کړکۍ اوس بس بالا سړي دي وروره درځه دا اوس تاسو موږ چیرې ویډیو ولیدله چې موږ ټولو جماعت کوي نو دا د دې لپاره تاسو ته وکړی حال دا چې موږ د هر وخت خو نه په دې خاطر تاسو دا ویډیو وکړل چې تاسو هم په خپلو میلو خپلو بانډارونو او خپل ګډو سفرونو کې دا شی راولئ چې په ګاډه سره لمونځ وکړئ په جماعت سره لمونځ وکړئ تر څو په میله بانډار او په ګډ یو ځایوالي سفر کې مو برکت راشي مینو شبکت راشي او اسلامي اړخ ولري. خوشحاله ټایټ دغه سلیمان را تاسو دلته یې نیکې رانیسي د ځانه شوداره سړی جوړوي دغه سړی چې دی دا زما اکا دی وروره مې زیروئ دا ولې تاسو زیروئ دا زما اکا مو سړی نیکې رانیسي دیم رانیسي وکې دیم یې نیکې رانیسي دیم یې نیکې رانیسي ګرده یې نیکې چې نه رانیسي ما تا خیال لرو غږ مې دې کړی ما به د کوره جوړه درته راخیستې وای دا رقم. سلام علیکم اجي خوشحاله ما ته ویل ما تاسو نکي عصباني ضربه دې وخوړله زه به دا سر په چکه ووالم په دا سر په چکه ووالې بله سترګې ور وموږلې مال راته مخصوص نه ساته اوس نه راته کېږي دا خبرې چې ده پر ځان یوړې ولاکې در سبا دا ماله درې لګي یا دا غره بیا به مو غږ کړی زه په کور کې 5 شپږ جوړې لرم یوه جوړه به مې ترې اخیستې وای څه په وایه جاکا صاحب الله بېشکه راغلو دلته د زموږ یو مؤمن د خدای مریض دی پچکاري لګي په دا دواخانه کې دا صدر سوي دي ملکو ته راغلو دلته چشک وو دلته یې خیر اخلو او زه خپله دا د ملکول کافي څښم تر دغه ګازي مشروباتو بیا دا ښه ده هم صحت ته تاوان نه کوي هم د اقتصاد دخوا ګټه ده
او هم وطن ته ګټه رسېږي او هم کلفي خورو تر څو چې شي وسي معنا هم کلفي خورو هم ګرده چې وطن ته مونږ ګټه ورسېږي صحت ته مونږ ګټه پاتې هم خوند پر واخلو پر دا ګازي مشروباتو پر دې شان خو دا ښه دا هغسې نه ده اوه دا هغسې نه ده سلیمانه نو ته ولې اکسلنټ شې او زه بیا د شیدو سره حساسیت دی معذوره دی ورک الوکو زه چون کیسه خرابې خواته روانه ده د نساجي تر پلی راواړولو چیرې مو بیا وروره کاش په طرف کابل د دا د لګار مخه تاباسي وایي کابل ته ځو مه کوئ ما اجازه نه ده اخیستې کابل موږ اجازه نه دي اخیستې موږ دا دغه دلا اوس که سم واخلي وایي کابل ته نه ځي کابل منځ راوړم چې یخې ووایي چې هغې د خیره پر دغه ملا چې هغه دی سپینوز ما سره اوس دا جنجال دی وایي څونه چاق سوی من نه به ځو کابل ته به نه ځو نه به ځو دا څه وایي کابل ته بیا یا ولا که بدخشان نه راوړو ښه لوی اختر کې د بدخشان نه راوړو د لوی اختر پلانونه اوس مو ورته وایه وروره دا ګپه کوي لوی اختر موږ نه ځو ځای که لرغوني ښار څخه مو خدای پامانۍ وکړي مه کوئ مه مو بیاست په ښه ځواني ما انداز نه دی راخیستی وروره تقریبا یو ساعت کېږي لا روان یو پر یوه بجه راوتلي وو اوس دا چې په کم 3 بجې دي لا روان یو د رښتیاګو ملک چې کابل ته بیایي بیاست مو اول خو مو مه بیاست او که مو بیاست بیا به په هفته راولئ نه مقصد کیلومتر ښکاره که موږ دومره سنو روان یو هو تر ته ګورې یا شپېته کې زیواله دا زوم دی فوکس دی وینئ پر دا لویه لاره باندې بیخي ډېر احتیاط کوئ تر اوسه موږ ته چکر په مخه نه دی راغلی خو وایي ټکرونه بیخي ډېر سوي دي هم د هرات پر لار هم د کابل پر لار باندې الله دې نور نه کوي او تاسو هم ځان ډېر وساتئ او خبره د چی څخه کېږي چې اوسه په خوی به د هغو څه د خراب خلکو سره مه کښېنئ ځکه خراب خلک خراب ټکرونه کوي سم خلک ټکر نه کوي موږ څنګه سم خلک او شاوخوا نو بالا مستې منظرې دي شینګیاوې دي لالونه دي غمیان دي زمرد دي دغه د 140 ډالرو شی هم را سره دی په دې به بیا د خیر سره ډېر ښایسته شاټونه درته ونیسم د هغو شاټو بیا یو جلا کمپایلیشن جلا ویډیو درته جوړوم په ډېر ښایسته انداز سره د خیر سره ما زه ورته متوجه یم منتظر انتظار ځم اشنایانو ښار صفات یې راورسولو اوس مو در دا ځای باسي هم لږ شي بالا باسي مې زابل ولایت ته خیر راورسولو زه چې هم د رښتیاګو مقابل ته بیا د مور شي دا د ښار صفا هغه تر ټولو غټ ناجوباغ دغه دی لکه د فرقې ده د مور شي جلک چې د رښتیاګو مو بالا بیا یې خوشحاله دی اندازې مو دې راخیستې خوشحاله یم موت مې بیا یاست که چې وږه او تږه سوله کلفي رانیسي دلته موږ خو نه په ملکو کې وخوړل دی د لې رانیسي بېشکه شاوخوا ډېره ښایسته منظره ده هلکو چیرې مو بیا یاست خو در ښار صفا راووتلو مه کوئ ما انداز نه دی راخیستی دا در رښتیاګو ورېځو چیرې بیا کابل ته ځو دا مه کوئ ما انداز نه دی راخیستی د خپل صاحب په بانه مو راوصل تر وایو کابل ما انداز نه دی راخیستی خیرلا چیرې ځو شمالي ته ما کوه ما انداز نه دی راخیستی دا یو وایي کابل ته ځو یو وایي شمال ته ځو دا اوس څنګه حساب شمالي ته ځو ګرده زړه را خوشحاله کوي بالا زه چې هم د رښتیاګو مې بیایي د ټولو دپاره د سفر د مخه د سفر خوا وتوکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم امیر صاحب چیرې ځو کابل جان کابل ما کوئ ما انداز نه دی راخیستی ما خودم کابلیستم کابل جان میرم بچیش د مور شیجه ما انداز نه دی راخیستی موت مې بیایي ښه مست په موټر کې ویډیو ویډیو مو وکړم موږ در غزني را تېر سولو بالا بیخي لږ لار ته سوال غزني دی ما خو نه جلدلي دوی ول غزني دی تېر سو پلاره ګورې ما درته وویل اوس 4 بجې چې موږ کلات ته لا نه رسېدلو موږ پر 3 بجې باندې په دغه کې وو څومره ښایسته هوا ده تاسو داسې ورته وګورئ
دا تک تور سړک تک شین اسمان ما یې کار ما په تلیفون کې ایوی 890 ارشا کنیکټ باندې هغه ځای کوره ولا زابل ته خو راورسېدلو فی الحال دا د زابل په بازار کې یو او دوی وایي زابل او کلات یو ځای دي. زه خپله باوري نه یم په دا موضوع باندې دا د هغې زده که نه ده. څه څه راته ووایاست په کمنټ کې؟ وده خو اوس راننوتلو. دا د کلات بازار دی والله که چې دی که نه دی خو بازار د کمه دی ښه حواله او دغه ځای کلات یې بولي زابل یې بولي دغه ځای دی لوړ د موږ بریک والی نو راغلو دلته دوی یخ شان نیسي. زه ورته وایم هم بیخي نږدې راغلي داسې نه کابل ته مې بوځئ. دوی وایي بیا ویږي بس نو ښه خبره ده چې بومې ځکې نه بوتلم. دا یو غټ ارمان مې په زړه پاتې شي. ژړا ما ژړا راځي. بابا بیا مې چې د خیر ماز په موږ پسې ښه زه سم شیشه سپینه وعلیکم سلام. خو د لیوې چې دا ټکر پېښ شو ټکر سره سوي سره مشجع خلک یې خپل موټران بیر سره خپل د خدای پرې د خپل کورنۍ دپاره د خپل اولادو دپاره د خپلو بچیانو دپاره د خپلو اقرباو دپاره حاجات لاړ شي وروره میله مه خرابوئ مه وروره خپل ژوند خرابوئ مه د بل ژوند هم خرابوئ حاجات وکړئ وروره ډېر یو دغه ځای دی چې خلک د میلې دپاره ځي او بره ټکر وکړي ځانونه خوښ کړي یا نورو ته تکلیف ورسي یا ځان ته. دا خو یو ټکر دی چې اوس موږ ولیدی پر لارې نور ټکرونه هم سوي دي. اختر مه خرابوئ وروره دغه یو شی په غوږ کې ونیسئ چې په سل کې ځئ په اجا کې ځئ په شپېته کې ځئ وروره د موټر بریکان مو ګورئ تیل یې ګورئ بریک تیل یې ګورئ وروره چې بریکان یې سمې ټایرونه یې ګورئ. راغلو شاجوی ته په دا مسجد کې مو لمونځونه وکړه. بعد یې در مخ شوي دي په دا مسجد کې لمونځونه وکړه موږ هم پسې ورځو د خیره سره نو بیا به سره غواړو د خیره. دا لږ خراب دی. نو اشنایانو زما سره چم و دوکه وکړه زړه یې داسې راري چیرې چې کوي ټوک ټوک یې کوي. شاجوی ته یې راکاټ کوي. شاجوی کې تېرېدلو داسې خوشحاله وم ما لاندې بالا کابل هغه په شاجوی کې داسې لنډ راکاټ کوي. اوس پر بله خوا روان یو د احمدالله دی د شناختو ځای دی ولاکه څه کیسه بالا نه په خبر کې څنګه ځای دی. ما ورته احمدالله ته مې وویل مال ګوره که سم ځای نو سبا ماښام ولاکه بل ځای شپه وکړې بیا راسه په کابل کې بیا چې نو د هر چا خوا بجېږي. نو اوس دا دی په شاجوی کې روان یم. دا کم لار ده ښه خوندوره وایو غره ته ځو غر خو نو بیخي لرې دی چې ور وبرسېږو که یا ته به خبر مې چې دا دوکه راکوي ولې غږ نه راته کوئ ما بیا زه راتللی شاجوی ته نه بیا چې سبا کابل ته په زوره بیا یم مقصد لوړ حاضر دی ګرده ورونه حاضر دی یو دغه نه دی حاضر. زه حاضر یم راورسېدلو د احمدالله دی کوټې ته دا ځای دی دا زما ځای دی ښه راغله زما ځای دی. اختر بعد څه کیسه ده؟ اختر بعد دلته بیا منظره کوو بیا غټ اختر دی. ماشاءالله نو کې ښایسته ځای دی. موږ ته خو سلیکشن نه یو دغه پسونه مې د ایران دپاره درې ولیجې ولره که 400 شپې کوئ یو دانه درته لاروم په شپه. یاره سبا شپه دې په کابل کې ده. بانډار خو شروع شو شاشنایانو او موږ غرمه ډوډۍ نه ده خوړې اوس هغه ډوډۍ خورو بالا بس دی. بانډار شروع شو دی به نو دا فکر کوي چې د دونه روښنایي لکه چې د ورځې راوتلي مګر یاران اکسسریز مه هېروئ پر دا بغل ته ما زه کیمره ور وڅرخوم دا ته څه څه ته ګورئ دا اوږد بلب راته ولاړ دی دا د بلب برکت دی هغه ته بل هم دی مکو نو دا بیخي چې مخ ته معلومېږي دا بل هم دی هغه هم د هغې شی دی هغه هم د یاران اکسسریز دی دی بیا زموږ د جماعت ملا دی معنا موږ ته جماعت راکوي دا ډېر ښه کار نه دی په دا میله او داسې منظره کې جماعت یقیني باید هر ډله هر ملګرو کې باید هر یو کس ولري چې لمونځ یې په جماعت کې که په میله ځو لمونځ مو پر جماعت وي او د ډېر ناخوالو څخه به مو الله جل ساتلي وي د الله یو عبادت به هم کوو پر لارې به هم د یو پیش څخه خلاص یو
نو بس د ملګرو لمونځ به هم پر جومات څه وایي سنت موقت دی نو باید حتما یې پر جومات ادا کړو. بالاخره سلخان اواز ډوډۍ خورو بالا مړه کړلو دا یک کور مشه پر ځای بیا د کښېنستی زه شروع کی زه وزم هلا امید کار کی دا څه کیسه ده بالا هم په مخه ښه سولا کوم نن طبیعت کار